دوستانو سلامونه. که غواړئ چې تاسې په واتس اپ کې د یو چا سټیټس ووینئ او هغې ته معلومات ونه شي یا هغه پوه نه شي چې تاسې د هغې د واتس اپ سټیټس کتلی دی، نو تاسې به د پلی سټور څخه دغه برنامه چې وینئ سټیټس سیور ویډیو ډاونلوډ کړې ده. تاسې هم در سره ډاونلوډ کړئ. نو هغه نه وروسته به زه بیا په اوپن باندې کلیک کوم. اوپن باندې چې مې کلیک وکړ، نو کله چې هغه په لومړي ځل به سلیکټ لینګویج یعنې هره ژبه چې تاسې به انتخاب کړئ. خیر فعلا همدا انګلیسي هغه ده. زه به په انتخاب چې مې وکړ، هغه نه وروسته به په اوکې باندې کلیک کوم. په اوکې باندې چې مې کلیک وکړ، دلته ګورئ په لومړي ځل چې تاسې برنامه کوئ دغه سټیټس سیور، نو تاسې به یو څه اجازه ورکوئ چې ګرانډ پرمیشن باندې به کلیک. ګرانډ پرمیشن باندې چې مې کلیک وکړ، یوز دیس فولډر، نو هر فولډر چې مې هغه کوه، هغه نه وروسته به نو تاسې نه پوښتنه کوي چې تاسې ته دغه برنامه نوټیفیکیشن میسج هغه کړي. نو خوښه مو، زه فعلا ډونټ الاو باندې کلیک کوم. ډونټ الاو باندې چې مو کلیک وکړ، نو هغه نه وروسته به مثلا هر هغه چې تاسې هغه کوه، اوس که هغه د انځور سټیټس وي که ویډیو وي، نو کله هم چې ستاسې دوستان په واتس اپ کې سټیټس هغه ځای دی چې تاسې واتس اپ ته لاړ شئ مثلا او دغه اپډیټس کې، اوس مثلا دا هغه دی سټیټس دغه کړی دی، دې ځای نه وګورئ. تاسې د دې په ځای به تاسې همدغې برنامې ته ځئ، دغه سټیټس سیور په نامه برنامه چې ده، په دې به کلیک کوئ. کلیک چې مو کوو، نو په دې به کلیک کوئ. کلیک چې مو وکړ، دلته ګورئ تاسې ایمیجز، که انځور یې هغه کړی، نو بیا خو به دغه ځای کې وي، او که کوم ویډیو وي، نو ویډیو به بیا په دې ځای کې مثلا هغه کېږي. نو په دې توګه تاسې کولی شئ چې بې له ستاسې د دوست یا د انډیوال خبرېدو چې تاسې د هغې سټیټس کتلی دی، نو تاسې د هغې سټیټس لیدلی شئ. نو که ویډیو مو خوښه شوي، در سره لایک یې کړئ. نظر یا پوښتنه لرئ، د کمنټ لارې شریک کړئ. نو که چینل مو تر دې دمه نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست، اباد اوسئ.